نبوي اخلاق. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په منځ کې ناستو چې یو یهودي راغی، د خلکو په منځ کې ورتیر شو او په بد اخلاقی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جامو ته لاس ور واچوه او جامې ورڅخه راکش کړې. په غصه ورته وویل چې ای محمده، زما قرض راکړه. تاسو د بني هاشم ټول قوم همداسې یاست چې قرض اخلی خو په سمه یې نه ادا کوئ. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم له دغه یهودي څخه قرض اخیستی و، خو د ادا کولو نیټه یې لا پوره شوې نه وه. کله چې حضرت عمر رضی الله عنه د یهودي بد اخلاقي ولیدل، نو په تلوار سره په غصه ولاړ شو او خپله توره یې راواخیستله. نبی علیه السلام مبارک ته یې وویل یا رسول الله، ما ته اجازه راکړه چې د دغه یهودي سر ووهم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر فاروق ته په تبسم وفرمایل د تورې پر ځای هغه ته د حق اخیستلو طریقه وښایه او ما ته د هغه د حق ورکولو وصیت وکړه. کله چې یهودي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا خبرې او حوصله ولیده، نو وی ویل ای محمده، زما دې په هغه ذات قسم وي چې تاسې یې په حق را لیږلي یاست چې زه هیڅ د قرض په نیت نه یم راغلی او ښه خبر یم چې د قرض اخیستلو نیټه لا نه ده رسېدلې، بلکې په تورات کې ستاسې د نبوت د نښې ټول صفتونه لیکل شوي دي او هغه صفتونه ټول ما په تاسو کې لیدلی دي، خو صرف ستاسې دغه یو صفت ما یقیني کاوه چې هغه ستاسو د غصې په وخت حوصله ده. سم دستی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله وویل، اسلام قبول کړ. بیا یې له ډېرې خوشحالۍ څخه وویل چې هغه قرض د مسکینانو لپاره خیرات کړل شو. له هغه یهودي څخه ښه اصحابي جوړ شو. د نبی علیه السلام سره یې ډېرې غزاوې وکړې، آخر د تبوک په غزا کې په شهادت ورسید. یو سپینګري مات شوي بادام د نبی علیه الصلاة وسلام مخې ته کېښودل. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به د هر بادام په خوړلو سره یو ځل سپینګري ته وخندل او د سپینګري پر خوله به سپین برېت مسکي شول. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته اصحاب کرام په تمه وه چې اوس به دوی ته هم ووایي چې راشئ بادام وخورئ، خو داسې ونه شول. سپینګری ولاړ او صحابه کرام وپوښتل چې یا رسول الله، مخکې به د هر شی مونږ سره شریکاوه خو نن دې غږ ونه کړ. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل بادام بیخي ترخه وه، کله تاسې څخه یوه هم تریخ بادام تو کړی وای نو د اخلاصمند سپینګري خندا به هم په غم بدله شوې وای. ګرانو مسلمانانو، زمونږ ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مونږ ته داسې درس او تعلیم را پرېښی دی چې د ژوند تیرولو لپاره ډیره بهترینه لاره ده او د دنیا او آخرت بریالیتوب هم په همدې کې نغښتی دی. خو متاسفانه چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم له سیرت څخه ناخبره یو، ځکه په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر یو. راځئ چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړو او په خپل ژوند کې یې عملي کړو چې له ژوند څخه خوند واخلو او د آخرت د ښکلا سبب مو هم وګرځي.